ابو ذر رضی الله تعالی عنہ څومره ناشنا حدیث نقل کړل چې په دې حدیث کې الله سبحانه و تعالی د خپل بندګان په څومره ناشنا طریقه باندې پوهه کوي چې زه به د خپل بندګانو باندې څومره شفقت کوونکی یم، زه به د خپل بندګانو باندې څومره رحم کوونکی یم، څومره مهربان یم زه به د خپل بندګانو باندې. حضرت ابو ذر رضی الله تعالی عنہ وی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي هغه احادیث نه کوم احادیث نبی علیه الصلاۃ والسلام د الله سبحانه و تعالی نه نقل کړي حدیث قدسی دی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای الله سبحانه و تعالی فرمای یا عبادی انی حرمت الظلم علی نفسی وجعلته بینکم محرما، چې ای زما بندګانو ما دا ظلم په خپل ځان باندې چې کوم دی حرام ګرځولې، خپل ځان می حرام کړی دی او دا ظلم ما تاسو په مس کې هم حرام ګرځولې، تاسو په خپل مس په یو بل باندې ظلم نه کوئ، په چا باندې به ظلم او زیاتې نه کوئ، دا چې تاسو په چا باندې ظلم وکړئ. الله سبحانه وتعالی وی فلا تظالموا، تاسو په چا باندې ظلم مه کوئ، تاسو په چا باندې زیاتې مه کوئ. یا وی یا عبادی یا عبادی کلکم ضال الا من هدیته، ای بندگانو تاسو ټول گمراه یې، ټول بیلاره یې مگر دا چې زه چاله وغواړم الله سبحانه وتعالی وایي زه چاته خوښه شي زما هغه ته زه هدایت وکړم او په سمه لار باندې روان. بیا نو وایي زمانه الله سبحانه وتعالی وایي نبی علیه السلام حدیث کې فرمایي چې الله وایي چې زمانه هدایت درکړي زه به تاسو له هدایت درکړم او تاسو په سمه لار باندې روان. بیا الله سبحانه وتعالی وایي یا عبادی کلکم جائع الا من اطعمته فاستطعموني اطعمكم، یا و ای زما بندگانو تاسو ټول بے رزق ای، رزق د سره نشته دی، وږي ای، ټول بغیر رزق نه زمانه چې کوم دی رزق طلب کوي، زمانه روټي وغواړي، زمانه خوراک څاک وغواړي. الله سبحانه وتعالی وایي چې زه به تاسو له خوراک څاکو، زه به تاسو له رزق درکړم. د ځمکې په خدایانو پسې او په انسانانو پسې منډې مه وهئ، د هغې د رزق مه طلب کوئ. الله سبحانه وتعالی وایي زما درته راشه، زمانه د خپلو ګناهونو بخښنه وغواړه، بیا زمانه رزق درکړه، زه به تا ته هدایت کوم او زه به تا له چې کوم دی الله سبحانه وتعالی وایي رزق درکوم. الله سبحانه وتعالی د خپلو بندګانو ته په خپله باندې وایي. او بیا الله تعالی وایي یا عبادی کلکم عاری، ای بندگانو تاسو ټول بربنډي مگر دا چې زه تاسو له لباس درکړم او زه تاسو ته لباس درواغوندم، نو زمانه چې کوم دی لباس وغواړئ زه به تاسو له لباس درکړم، که د عزت لباس وي، که جامه وي، که هر څه چیز وي هغه زمانه طلب کړي. الله سبحانه وتعالی وایي چې زه به تاسو له بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام ډیر ناشنا خبره فرمایي، وی الله سبحانه وتعالی فرمایي چې یا عبادی انکم تخطئون باللیل والنهار، ای زما بندگانو تاسو شپه ورځ خطا کوونکي، تاسو شپه ورځ ګناهونه کوونکي، تاسو شپه ورځ په ګناهونو کې اخته او تاسو نه شپه ورځ چې کوم دی ګناهونه کیږي. و انا اغفر الذنوب جميعا، او زه ټول ګناهونه بخښنه کوونکی یم او ټول ګناهونه چې کوم دی زه بخښم خپل بندګانو ته، زمانه بخښنه وغواړئ. الله سبحانه وتعالی وایي زه به تاسو ته بخښم. که تاسو د ورځې ګناه کوئ، که تاسو د شپې ګناه کوئ، که تاسو نه خطاان کیږي، که تاسو نه قصدن کیږي، زما د رحمت نه منه امیده کیږي، راشئ توبه وباسئ، زه به چې کوم دی تاسو ته ستاسو ګناهونه چې کوم دی هغه راورکړم او زه تاسو ته معاف کړم. الله سبحانه وتعالی بیا الله سبحانه وتعالی مخکې دې حدیث کې فرمایي یا عبادي انکم لن تبلغوا ضري فتضرني ولن تبلغوا نفعي فتنفعني، چې ای زما بندګانو که تاسو زما ضرر ته ځان رسول غواړئ دا چې تاسو ما ته ضرر ورسوئ نشئ رسولی، یا زما نفع ته ځان رسول غواړئ چې ما ته نفع ورسوئ تاسو ما ته نفع نشئ رسولی. دا معنا که تاسو بدبخت شئ ټول او ټول بیلارې شئ نو ما ته هم څه نقصان نشئ رسولی، او که تاسو ټول نیکوکاره شئ نو ما ته هم څه پیدا نشئ رسولی. څه عمله مکو الله سبحانه وتعالی وایي هغه به ستاسو د نفس دپاره وي، هغه به ستاسو دپاره وي. الله سبحانه وتعالی تاسو که ځان نیک عملونه کوئ نو دا الله سبحانه وتعالی ته چې کوم څه فایده نه ورکوي، او که تاسو بد عملونه کوئ دا الله سبحانه وتعالی ته نقصان نه ورکوي. څه عملونه مکړو هغه به ستاسو دپاره وي. بیا الله پاک وایي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي و الله پاک وایي یا عبادی لو ان اولکم واخرکم وانسکم وجنکم كانوا على اتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك فی ملک شیئا. الله سبحانه وتعالی وایي که تاسو دا ټول انسانان هغه چې مخکې تیر شوي دي او هغه چې دا اوس دي او انسانات او جنات دا ټول که راجمع شي او تاسو نه د یو صالح انسان د زړه په شان شي لکه رسول الله صلی الله علیه وسلم واخله
که دا ټول دنیا د نبی علیه السلام په شانتي شي او داسې نیکان شي او ټول دنیا چې کوم دی د یو نیک کس په شکل باندې شي والله پاک وایي چې دا زما په بادشاهۍ کې چې کوم دی هېڅ زیاتې نه راولي زما په بادشاهۍ کې دا هېڅ زیاتې نه راولي چې زما بادشاهي په ده باندې او ستاسو په نیک عملونو باندې سیوا شي نه ذره برابر چې کوم دی سیواوالی دا نه راولي او دغسې که تاسو ټول بدبخته شئ او ټول د یو بدبخته سړي په شانتې باندې شئ او ټول زما نافرماني شروع کړي الله پاک وایي زما په بندګۍ کې چې کوم دی هېڅ څه کمی نه راځي زما په باچاحت کې چې کوم دی هېڅ څه کمی نه راځي چې تاسو به زما په دې خپلو ګناهونو په وجه باندې زما په باچاحت کې څه کمی راولي الله سبحانه وتعالی وایي نه داسې نه ده تاسو زما په خپلو ګناهونو په وجه باندې زما په باچاحت کې هېڅ څه کمی نشئ راوستی او دغسې الله سبحانه وتعالی دې حدیث کې مخکې هم فرمایي که دا ټول انسانان ناجمع شي او زما نه څه وغواړي او زه هغوی ته چې کوم دی هر یو انسان چې څومره انسانان دي جنات دي که انسانان دي مخکې پات شوي دي که دا اوسني دي دا ټول لا جمع شي الله سبحانه وتعالی وایي او ما ته ودرېږي او زما نه دعا وغواړي او هر یو د خپل وس مطابق چې کوم دی څیزونه وغواړي چې څومره د ده په ذهن کې راځي هغومره وغواړي او دې ټولو له زه ورته الله سبحانه وتعالی زما بچی هېڅ کمی نه دا چې ته ستن په سمندر کې داخله کړي او د هغې په دې سر کې د اوبو د اساس کې راشي دومره الله سبحانه وتعالی زما بچای کې دین هیڅ کمی نشي راتلی دا چې تاسو زمانہ هر څه وغواړئ او زه تاسو له دا ټول درکړم چې څه انسانان هم دي هغه ټول د خپل وس مطابق هر څه وغواړي هغه ټول له ورکړم الله پاک دا زما بچای کې چې کوم د هیڅ کمی نه راولي او بیا الله سبحانه وتعالی په دې حدیث کې مخکې فرمایي چې تاسو چې کوم عملونه کوئ دا عملونه چې کوم د تاسو لپاره دا زه یاد ساتم او تاسو لپاره لیکم اور دې به چې کوم دی الله سبحانه وتعالی تاسو د عملونو به تاسو له پوره جزا درکوم او پوره بدلی به چې کوم دی تاسو لپاره درکوم که څوک یو خیر او نیکی کار کوي الله سبحانه وتعالی بس په دې خپل زما حمد دی چې مال الله سبحانه وتعالی دومره توفیق راکړي چې مانی عملونه وکړو او ما د خپل رب رضا حاصله کړه الله پاک وایي او که چا د دینه ما سوا فمن وجد غیر ذلک او که چا د دینه ما سوا نور څه دا چې ته بد عملونه وکړي فلا یلومن الا نفسه څوک ملامت ده بس خپل نفس ملامت کوي تا په خپله باندې دا ګناهونه د خپل طرف نه وکړل او ګناهګار شو ګناهونه نه نو که یو نیک عمل هم کوي یو بنده د خپل ځان لپاره به کوي په دې حدیث کې الله سبحانه وتعالی دا بندګانو ته صراحتاً ویل که ځان هم نیک عملونه وکړو او ځان هم چې کوم دی په وخت باندې څه خط و ښه تیاره کړی د قیامت په ورځ به چې کوم دی الله پاک وایي د هغې به د تاسو له ښې جزا او ښه بدله درکړم او دا به چې کوم د ستاسو لپاره فایدهمنه که تاسو ټول بدبخته شئ هم زما په باچاحت کې څه کمی نه راځي الله سبحانه وتعالی وایي او که تاسو ټول نیکبخته شئ او ټول چې کوم دی مسلمانان چې او صحیح مؤمنان چې الله سبحانه وتعالی چې زما ملک او بادشاهي کې څه کمی نه راځي ځکه چې زما بادشاهي د مخکې نه و تاسو نه وایي الله پاک په قرآن کې فرمایي چې په انسان یو داسې زمانه راغله چې دا یو د ذکر کول یو څیز هم نه چې چا یاد کړی وي لم یکن شیئا مذکورا داسې انسان باندې یو داسې زمانه راغله بیا مالی انسان پیدا الله سبحانه وتعالی په قرآن کې بار د خپل نعمتونه دي بندګانو ته ښیي چې ما په تاسو باندې دا نعمتونه کړي دا مې راباندې کړي کله دې نعمتونو شکریا م ادا کړه زما عبادت هم وکړو زما په احکاماتو خپله زندګي تېره کړه او زما رضا م حاصله کړه دا به ستاسو لپاره پیدا کړې قیامت په ورځ باندې او کنه الله سبحانه وتعالی ما لوی جهنم پیدا کړی چا زما فرمانبرداري کوله زما ورسره وعده ده زه به جنت ته بوځم زما په احکاماتو یې زندګي تېروله پنځه وخته مونځ یې کاوه نو بس الله پاک وایي زما ورسره وعده ده به جنت ته داخلوم که نه یې کول زما ورسره هېڅ وعده نشته کوله عذاب وکړم او کوله ورته مغفرت کړم دا بیا الله سبحانه وتعالی خپله مسلمانان که خپل عمل کوو د ځان لپاره او الله سبحانه وتعالی وایي که د نڅه ګناه شوي وي نو هم ناامیدي نه ده پکار الله پاک وایي چې تاسو چې کوم د شپه ورځ ګناهونه کوونکي انکم تخطئون باللیل والنهار تاسو شپه ورځ ګناهونه کوونکي وانا اغفر الذنوب جميعا ټول ګناهونه بخښنه کوونکی زما د رحمت نه مه راویده کوي په خپلو ګناهونو باندې پښیمانه شه چې ما د الله تعالی نافرماني کړله ما د الله تعالی احکامات غورځولي دي ما د پیغمبر سنت پرېښودي دي ما د پیغمبر علیه السلام په سنتو عمل ونه کړو ما د صحابه غوندې په نبي علیه السلام په سنتو باندې د الله په احکاماتو باندې زندګي تېره نه کړه بلې ته پښیمانه شم خپل رب ته توبه وباسه مخکې د دې نه چې تعالی مال مخکې د دې نه چې تاسو په دنیا کې په عذاب کې ګرفتاره شي د دې نه مخکې چې کوم د الله سبحانه وتعالی وایي د خپلو ګناهونو بخښنه وغواړه زه بخښنه کوونکی یم
مخکې د دې نه چې یا تا مرګ راشي بیا توبه نشته دی یا د دې مخکې د دې نه چې تا باندې قبلې نه انوار راوخېږي بیا د توبې دروازه بندېږي د هغې نه پس بیا د ګناهونو معاف کېدل نشته دی د دې نه مخکې چې کوم دی د الله سبحانه وتعالی په در کې وجاړو مسلمانان ځکه چې یوه اوښکه د الله سبحانه وتعالی د یېرې نه ایستل د قیامت په ورځ که ته دومره وژاړې چې دا کښته یې پکې روان شي د دغې یوې اوښکې مقام ته نه رسي نن زما او ستا لپاره دا موقع ده دا زما او ستا سره دا وخت چې کوم دی یو لوی غنیمت دی دا یو عظیم غنیمت دی ته په حدیث کې ویل شوی په دې کې ما او ستا د خپل رب بندګي وکړو خپل رب راضي کړو زندګي ډېره عارضي ده ما ته ډېره لوی سفر چې کوم دی هغه ابدي پاتې دی خو د دې دنیا مصروفیاتو او د دې اخره وخت او د اخره خلکو د فتنو په وجه باندې ما او ستا نه چې کوم دی خپل رب یې شوی خپل رب یې کړل نن مسلمان په دې کوشش کوي چې ما مال دولت ډېر پیدا کړي ښه کور هم جوړ کړي ښه بنګله مې جوړ کړي ښه ګاډی مې راسره بچي مې ښه په اعلی تعلیمونو باندې نن مسلمان نن په دې پسې ورپسې دی د خپل رب بندګي تېر شوې ده که نه موږ الله سبحانه وتعالی دې نه پیدا کړي چې ما او تا چې کوم دی په دنیا کې به دې پسې ورپسې شو خپله زندګي به داسې نارمل تېری چې بس صرف خپل ژوند دې پرې تېرېږي باقي چې کوم دی زما او ستا دا دنیا خو یو عارضي زندګي ده دا خو یو سفر دی روان دی ډېر شي خلکو چې کوم دی دا سفر زما او ستا نه مخکې رالل او پوره هم بېرته لاړل او په ما او تا باندې داسې وخت روان دی چې ورځ به اعلان وشي چې پلانی د پلاني زوی مړ په پلاني هدیره کې چې کوم دی په پلاني ټیم جنازه پس دغه اعلان چې وشو بس تا دغه عارضي سفر چې کوم دی ختم ابدي سفر ته بیا لاړې نه ختمېدونکې زندګي ده باندې نه ختمېدونکې زندګي ورته الله سبحانه وتعالی ویل چې د قیامت زندګي او داسې زندګي ده چې هغه نه ختمېدونکې زندګي ده داسې سفر ته چې کوم دی بیا ما ورته داسې عظیم سفر ته د قیامت په ورځ انسان ته ووایي چې په دنیا کې یې څومره وخت تېر کړی چې ورځ یا د یوې ورځې حساب دا زندګي به ته بیا دومره ښکاري دومره مختصر زندګي به تا ته ښکاري الله سبحانه وتعالی موږ دومره مختصر زندګي لره لیدلې باید چې په دې مختصر زندګي کې موږ خپل رب راضي کړو د خپل رب رضا حاصله کړو خپل نیک عملونه چې کوم دی هغه وکړو باقي د الله سبحانه وتعالی په رحمت باندې بخښنه ده چې تا د خپل رب بندګي کړې چې هغه رحمت چې کوم دی هم تا ته متوجه عزت منظر نو ډېره عارضي زندګي ده زما او ستا سره ما او تا له پکار ده څه ګناهونه رانه شوي وي د هغې نه هم د الله سبحانه وتعالی د رحمت نه ناامیده کېدل دي پکار ځکه چې د الله تعالی رحم چې کوم دی هغه ډېر لوی دی او ما ته په دې حدیث کې واورئ چې الله پاک وایي چې تاسو شپه ورځ ګناهونه کوونکي او زه چې کوم دی بښنه کوونکی یم لهذا د خپلو ګناهونو توبه ویستل پکار دي الله سبحانه وتعالی د عمل کولو توفیق راکړي وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد وآله وصحبه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین